په مزار شریف ښار کې د بلخ کرکټ امریت له لوري د رمضان جام تر سرلیک لاندې د کرکټ لسوریزه سیالۍ پیل شوې. د بلخ کرکټ ولایتي مسؤلین وایي په دغه ټورنمنټ کې 8 لوبډلې برخه لري چې ترمنځ به 18 لوبې د شاوخوا 2 اونیو په موده کې ترسره شي. د مسؤلینو په خبره د دغه سیالیو له ترسره کېدو څخه موخه د لوبغاړو فزیکي تکړښت او د راتلونکو لوبو لپاره چمتووالی بلل شوی دی. لکه څنګه چې تیر کلونو موږ رمضان جام کوو، سږ کال هم موږ رمضان جام ټورنمنټ تاسیس شهیدانې سي اوس افتتاح وکړه، شروع سو. دې کې 8 لوبډلې دي چې هره لوبډله به 3 میچونه کوي او ټول 15 میچ دي، 2 سیمي فاینل دی او فاینل د ټول 18 میچ دي چې ورځ یو میچ کوو موږ او دغه 17 ورځې به دوام وکړي انشاءالله. بلخوا د بلخ ولایت کرکټ یو شمېر لوبغاړي د رمضان جام سیالیو له ترسره کېدو خوښي څرګندوي او یادې سیالۍ د ځوانو لوبغاړو لپاره ګټورې بولي. دوی له حکومت او افغان کرکټ بورډ څخه په دغه ولایت کې د کرکټ لوبو د ترسره کېدو لپاره د معیاري او زرغون لوبغالي د جوړېدو غوښتنه کوي. د لوبو لوبغاړي ډېر څه زده کوي، ځکه سینه لوبغاړي دي هغې نه ښه څه زده کوي او ډېر موږ ښه استعدادونه مخته راوړی سو او راغلو دې ته چې مشکلات کې د بلخ لوبغاړي خو ډېر مشکلات لري. ګراوند خاوره ده، اکاډمي نشته ده، مشکلات ډېر دي او کرکټ بورډ هم دا خواهش دی چې موږ ته دا ګراوند زر ته زر هغه کې شین کې او اکاډمیانې موږ ته جوړې کړي چې موږ مشکلات ډېر دي. مشکلات خو ډېر دي. اول خو تاسو ښکاره ده د وینې چې میدان د 2 سال اخر دی، دومره پرمختللی ولایت او بیا د کرکټ لوبغاړی میدان په دې حال باندې دی، دولت ورته رسیدګي نشي کولی. نو دولت نه دا خواهش دی تر څو دا میدان شین کړي، نو هر څه نه مهمه د میدان شین کول دي او بیا نور مالي ملاتړ نشته دی د تجاران د طرف نه. تر څو تجاران دلته ملاتړ د لوبغاړو نه وکړي نو ځکه د اقتصادي وضع د لوبغاړو دومره ښه نه ده چې د وضعیت کې بیا هم دوی لګیا دي کرکټ کوي. د بلخ کرکټ امریت د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې دا مهال 12 رسمي کلب لوبډلې ثبت دي او شاوخوا 350 لوبغاړي شتون لري چې د کلب، ولایت او زون په کچه بیلابیلو ټورنمنټونو کې لوبیږي.